ها نظم دی رشته دار. زه دا منمه چې خوږې دي خو یو کار وکړه، دې رشته دارو ته په هر څه کې انکار وکړه. په کور کې پټې چرته کېده دغه نوې جامې، هسې یو څو ورځو له واغونده شلېدلې جامې. په ژوند کې راوله د قسطه اندېښنې لاليه، د یو څو سپکو په ځان واړوه قرضې لاليه. چې په کوڅو کې در په در ګرځي سوالونه غواړي، ښه سم غریب شي چې بچي دي خیراتونه غواړي. د ناروغۍ نه په کټ سم له هېڅ مره لاليه، درته معلومه به شي هره یوه رشته لاليه. په دې غربت کې هسې زه د رشته دارو کره، د مور د مرګ نه پس ورزه د ماماګانو کره. یا یې د مخې چرته وکړه د اولاد خبرې، هسې د ورونو منځ کې وکړه د جیداد خبرې. د پلار د مرګ نه پس لاليه یوې شېبې له ورشه، د دغه خوږ تره کره هسې یوې شپې له ورشه. چې د مور پلار لاسونه نه وي ستا په سر لاليه، درته معلوم به شي د دې خلکو نظر لاليه. چې د مور پلار لاسونه نه وي ستا په سر لاليه، درته معلوم به شي د دې خلکو نظر لاليه. یا خپلې ټولې حساسې د بېوسۍ د لاسه، خو دغه خپل کور خرڅوه د مجبورۍ د لاسه. که څوک پردی که نه ستا دغه رشته دار خیږي، بیا پکې وګوره چې څوک یې خریدار خیږي. او زه منمه چې خوږې دي خوږو لمحو کې، په کار بیخي نه راځي یاره په ترخو لمحو کې. د یان هر ځای کې خو مه کوه صفا خبرې، په ځینو خلکو به دې لږې په رښتیا خبرې، په ځینو خلکو به دې لږې په رښتیا خبرې.